بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. راته نن غواړم تاسو ته د ثبت نام هغه دقیق تاریخ تاسو ته د بارکوډ په اساس مشخص کړم. لومړی راځو دغه بارکوډ مکمل تاسو ته معرفي کوم چې بارکوډ کوم نقاط لري او کوم مشخصات لري. دغه بارکوډ چې کله تاسو ثبت نام وکړئ په دې شکل سره، نو تاسو ته یو دانه بارکوډ درکول کېږي چې لومړی سر کې بارکوډ وي، بیا تخلص وي، بیا د نوم او په درېیمه کټګورۍ کې د پلار نوم او څلورمه کټګورۍ کې د نیکه نوم. نو دغه بارکوډ چې اول سر کې درکول کېږي، نو دغه غواړم په دغه په ارتباط باندې تاسو ته هغه د ثبت نام دقیق تاریخ مشخص کړم چې په کوم تاریخ تاسو ثبت نام کړی ده. نو راځم دلته یو جدول ما ترتیب کړی دی، د په اساس تاسو ته بارکوډ معرفي کوم. دلته له ښي طرف نه اوله، دویمه او دریمه دغه چې دا مخصوص د سیستم ده. دغه درې نقطې چې دي البته دا د مخصوص د سیستم پورې اړه لري، سیستم لوري وضع کېږي. او دغه څلورمه، پنځمه، شپږمه، اوومه، اتمه، نهمه دغه په سور خط باندې چې دي دغه ستا مکمل د هغه د ثبت نام تاریخ مشخص کړي. دغه له ښي طرف نه څلورمه خانه چې ده، د څلورمه خانه چې ده له ښي طرف نه، د څلورمه خانه چې ده له ښي طرف نه دغه ستاسو هغه کال مشخص کړي چې څلورمه او پنځمه خانه دغه ستاسو کال مشخص کړي چې په کوم کال باندې تاسو ثبت نام کړی ده. او دغه شپږمه او اوومه خانه چې ده دغه ستاسو چې دا میاشت مشخص کړي چې دلته 2022 کال، البته دغه کال چې دا میلادي راځي، هجري شمسي نه ده. او دغه شپږمه اوومه خانه چې ده دا ستاسو میاشت مشخص کړي چې په کوم میاشت کې تاسو ثبت نام کړی ده. او د اتمه او نهمه، د اتمه خانه او د نهمه خانه دا ستاسو لپاره هغه ورځ مشخص کړي چې په کوم ورځ تاسو ثبت نام کړی ده. نو دغه ثبت نام چې ده په 2022 کال د شپږمې میاشتې په 5 تاریخ شوی ده. او هغې نه دې طرف ته مخ په چپ طرف ته لسمه، یولسمه، دولسمه او دیارلسمه خانه چې دي، البته دغه خانې دغه ستاسې هغه تاریخ تولد چې په میلادي باندې ده هغه ستاسو ته مشخص کړي. او هغه نه دې طرف ته چې ده بله خانه کې چې ده هغه نو ستاسو البته دغه تاریخ دغه صفر څلور چې دغه ستاسې تاریخ تولد میاشت مشخص کړي، یعنې په کومه میاشت کې تاسو پیدا شوي یاستئ. او د اخرنۍ دوه خانې چې دي په سره خط باندې دغه ستاسو لپاره د سیستم لوري وضع شوې ده چې دغه د سیستم لوري وضع کیږي مخصوص د سیستم ده. نو راځو موږ دغه یو ثبت نام موږ کړی ده، ګورو چې دا په کوم کال، په کومه میاشت، په کومه ورځ کې شوی ده. نو دغه ثبت نام موږ کړی ده، اوس یې ګورو، خپله یې مشخص کوی شو. نو دغه کال موږ چې وویلې چې ښي طرف نه چپ طرف ته څلورمه او پنځمه دا چې دا زموږ لپاره یعنې څلورمه دا شوه، پنځمه دا شوه، یعنې دا موږ ته وایي چې تاسې په 2023 کال کې څه شوی، ثبت نام شوی ده. او دغه بل چې ده څلورمه او پنځمه دا موږ ته کال وښوده. او دا شپږمه او اوومه چې ده دا شپږمه او اوومه دغه موږ ته میاشت ښیي، یعنې 2023 کال د پنځمه میاشت، یعنې په 2023 کال پنځمه میاشت کې. او بل دې طرف ته چې ده څلورمه او پنځمه خلاصه شوه، شپږمه او اوومه دا موږ ته میاشت وښوده. بیا اوومه او اتمه او نهمه چې ده، البته دغه اتمه او نهمه دغه خانه راځي، دغه موږ ته هغه ورځ ښیي چې په کومه ورځ موږ ثبت نام کړی ده. نو داسې ویلی شو چې په دې شکل سره موږ ویلی شو چې موږ ثبت نام چې کړی ده په 2023 کال، په 2023 کال
15مه میاشت او 24م تاریخ باندې موږ ثبت نام کړی ده. ګرانو هیوادوالو هیله لرم تر دې ځایه پورې به د تاریخ د ثبت نام البته چې کوم تاریخ باندې ثبت نام کړی ده پوه شوي اوسئ. اوس غواړم چې دغه موږ ته چې کوم تاریخ راکړه چې په کوم تاریخ باندې موږ ثبت نام کړی ده دغه تاریخ غواړم له میلادي څخه په هجري شمسي تبدیل کړم. یعنې دغه تاریخ غواړم چې څه وکړم په میلادي څخه په هجري شمسي تبدیل کړم. ځکه موږ دغه فورمه په 2023م کال د 5مې په 40م باندې موږ څه کړی ثبت نام کړی. فقط موږ دغه اعدادو سره یې کار ده، یعنې دغه اعداد یې موږ راخلو 23م کال 5مه میاشت 40م تاریخ. نو راځو لومړی به دلته یو لینک ده، البته دا لینک به د ویډیو په آخره کې ډسکرپشن برخه کې به څه وکړم تاسو لپاره به واچوم. بیا کولی شئ د هغې لینک په اساس باندې تاریخ تولد په میلادي څخه په هجري شمسي څخه په میلادي تبدیل کړم. لومړی اوس راځو موږ ته خو تاریخ میلادي راکړی ده، غواړو چې په هجري شمسي ته یې تبدیل کړو. لومړی بش کې به چې کله لینک باندې کلیک کړو د صفحه به درته خلاصه شي. په لومړی بش کې دلته په دې ځای باندې به څه وکړئ کلیک به وکړئ. دلته به تاسې خپل څه چې غواړئ تبدیل کړئ هغه به انتخاب کړئ. لومړی راځو دلته موږ څه وکړو موږ ته تاریخ میلادي راکړی غواړو چې میلادي پر هجري شمسي هجري قمري تبدیل کړو. نو دا څه کړو دا ګزینه دومه ګزینه به څه وکړئ انتخاب به کړئ. نو دومه ګزینه کې به دغه نقطه څه کړئ انتخاب کړئ به. نو دا چې کله انتخاب کړه نو هغه نه وروسته به دا دومه ګزینه مې انتخاب کړه میلادي به شمسي قمري. نو لومړی راځو موږ ثبت نام چې کړی د 2023م کال د 5مې 40م کال خو صحیح ده د جنوري د راځو اوس ګورو 5مه میاشت پکې انتخابوو. 5مه میاشت کومه ده 1 2 3 4 دا 5مه میاشت دغه د مای په دې باندې ځای کې به څه وکړئ کلیک به وکړئ. چې کله د کلیک وکړو په دې ځای کې 5مه میاشت انتخاب شوه او څوم تاریخ و 40م تاریخ به انتخاب کړئ او هغه نه وروسته به دغلته به د تبدیلې دې ګزینه باندې به څه وکړئ په دې بش کې به په دې برخه باندې به کلیک وکړئ. چې کله د کلیک وکړو اتومات شکل سره به تا ته دغه میلادي تاریخ به په هجري شمسي تبدیل کړي. دلته ګورئ تاسې مکمل دغه تاریخونه درکړي دي، هم هجري شمسي درکړی هم هجري قمري درکړی په دې بش کې کتلی شئ. لومړی ګوره موږ ته چې تاریخ چې کوم ثبت نام کړو موږ په 2023م کال د 5مې په 40م کړو. نو اوس ګورو چې موږ په کومه میاشت کې موږ دغه ثبت نام کړی ده په هجري قمري کال کې موږ کړی ده د هجري شمسي کې موږ کړی ده د 1402 کال د 3مې په 3م تاریخ باندې، یعنی جوزا په 3م تاریخ باندې. اوس غواړو چې مشخص کړو چې کله موږ ته نوبت ورسیږي نو هغه لیستونه چې موږ روزانه موږ ته 2 ورځې وروسته یا 1 ورځ وروسته په کانال کې په فیسبوک کې د ټلګرام په کانال کې فیسبوک کې موږ نشر کوو هغه ته وسو کوم مراجع ور بشو. لومړی راځو د دې هغه ته وسو کوم مراجع وکړو چې هغه موږ لیستونه موږ ترتیبو. نو دلته موږ یو لیست ترتیب کوو روزانه هر 2 ورځې وروسته یا 3 ورځې وروسته. اوس موږ ګورو چې موږ نوبت به کله ورسیږي. هلته موږ ته تاریخ راکړه د 1402 کال د 3مې په 3م تاریخ باندې موږ ثبت نام کړی او د کابل نوبتدیهي چې ده فعلا لپاره د 1401 کال د 2مې 20م تاریخ کې ده. یعنی کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نام کړی ده په دې تاریخ باندې هغوی ته تاریخ بایومتریک تاریخ مشخص کړی ده او زموږ ثبت نام چې ده د 1402 کال د 3مې په 3م تاریخ احتمالا شاید موږ ته په حدود د 7 میاشتې 5 میاشتې الا 4 میاشتې حتی احتمال دا هم شته چې په 8 الا په 9 10 میاشتو کې موږ ته نوبت ورسیږي په کابل کې. که چېرته بیا موږ د خپل فورم ولایتونو تبدیل کړو د ولایتونو تاریخ ګوره د بعضو چې ده حتی په 1402 کال کې ده د بعضو ده په 12مه میاشت کې ده او د بعضو ده حتی په 2مه او 3مه میاشت کې ده چې هر ولایت پورې مربوط وي. په تذکره کې چې کوم ولایت ذکر و خو کاغذي تذکرې والا فقط همغه ولایت ته کولی شي تبدیلي وکړي
او الکترونیکي والا کولی شي چې همغه ولایت ته چې د اصلي استوګنځای ده هغې ته هم کولی شي او فعلي ځای چې په تذکره کې ذکر شوی اوسیږي هغه ته هم کولی شي تبدیل وکړي او بل ولایت ته بیا نشي کولی تبدیل وکړي. نو الکترونیکي والا حتی 3 دفعې حق لري، یعنی کولی شي کابل کې هم بایومتریک شي، په اصلي استوګنځای چې کوم ولایت دلته هم کولی شي بایومتریک شي او فعلي ولایت چې په تذکره کې ذکر شوی ده هلته هم کولی شي چې بایومتریک شي. او کاغذي والا فقط 2 ولایتونو کې حق لري، یو کابل کې، یو هغه اصلي استوګنځای چې تذکره چې کوم ولایت پورې مربوط ده هلته کولی شي بایومتریک شي. بیا دوی نشي کولی چې کوم بل ولایت کې بایومتریک شي. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي تر دې پورې، او راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل البته د یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو ته یې شریک کړئ. مننه. کور آباد.